د پاکستان موقت صدر اعظم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لامل په ډاګه کړ. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان موقت صدر اعظم د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لامل په ډاګه کړ. د پاکستان موقت صدر اعظم انور حق کډوای له پاکستان نه په سلګونه زره افغان کډوال ځکه ایستل کیږي چې افغانستان له خپلې خاورې د تحریک طالبان پاکستان د عملیاتو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د فرانس پریس خبري اژانس راپور له مخې کاکړ نن په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې افغانان هم په ډیرو ځانوژونکو بریدونو او له پاکستاني ځواکونو سره په نورو نښتو کې ښکېل وو او زیاته یې کړه چې له کله چې اسلامي امارت په کابل کې واک ته رسېدلی په پاکستان کې د ناامنیو پیښې کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. نوموړي وویل چې د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې اسلامي امارت بیا پر افغانستان واکمن شوی په پاکستان کې بریدونه 80 سلنه زیات شوي چې په نتیجه کې 2280 تنه وژل شوي دي. کاکړ همدغه رنګ وویل چې له پاکستان د بې اسناده افغان کډوالو د وتلو لپاره د اکتوبر میاشتې تر پایه د وروستي وخت تر پای ته رسېدو وروسته له 2.5 لکه زیات افغان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د راپورونو له مخې پاکستان وایي چې ډیری دغه افغانان په خپله خواښه خپل هیواد ته ستانه شوي خو کابل ټینګار کوي چې اکثریت یې په زور ایستل شوي دي. د پاکستان د موقت صدر اعظم د دغو نویو څرګندونو په اړه د افغانستان اسلامي امارت چارواکو غبرګون نه دی ښودلی خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال یې شیر محمد عباس ته نږدې څو ورځې مخکې له پاکستان نه د افغان کډوالو ایستل ظالمانه او د نړیوالو اصولو او قوانینو خلاف عمل وباله. ستانګزي خبرداری ورکړ چې که په دې اړه خپل دریځ بدل نه کړي نو دوی به هم پر وړاندې سخت غبرګون وښیي.